انشاءالله د پاکستان نوم به د نقشې نه ختمیږي. نور ملا یې پګړۍ په سر یې کېده میره دشمن افغانستان ہے دې نه یې زده کوي د افغانستان علماو. په پاکستان کې مسلمان ورته درېدلی هم نسي. لال مسجد شهید کو، په لسګونو په سلګونو مساجد نور بمبار کړل، علما یې په مساجدو کې په بمونو والوځول. او یا کاله کېږي همدغه پاکستان په تاسې ظلم کوي. هندو په تا څه ظلم کړی ده؟ هندوستان له تا سره څه کړي دي؟ خو دا اوس دې په زرګونو پاکستانیان هملته په هندوستان کې کار کاوه، ویزې یې ټولې ور کنسل کړلې، ټولې درته راوشړل پاکستان ته. وام رحماني صاحب وایي چې ما دلته د مردار پوج نه رحماني صاحب په خبره خیر تاسې داسې پور هغه د انګلیش پور انډرسټینډینګ به مو وانه غوښتو، هغې دا مطلب نو، خو به هر حال خیر وضاحت راغی. مهرباني وکړئ مولوي صاحب سلیم شي. تاسو ته او په دې لایف کې ټولو ګډونوالو د لایف ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، داسې یو خوندوره موضوع دې راوړې ده او واقعا دا د بحث وړ موضوع ده، په دې باید ډېر بحثونه وسي او حالات او شرایط هم داسې دي چې موږ باید آرام کینونو د ذهنیتونو د خلاصولو لپاره په دغه حساس وخت کې باید شپه او ورځ کوشش وکړو چې ذهنونه خلاص کړو او خلک وپوهوو، تر څو بیا خدای ناخواسته داسې ونسي چې دښمن د هغه مظلومو پښتنو، هغه مظلومو مسلمانانو نه د اسلام په نوم ګټه پورته کړي او بیا یې د جنګ ډګر ته ورولېږي. خو انشاءالله هغه موقع دوی ته اوس ډېره کمه ده، ځکه الحمدلله اوس مسلمانان ټول په دې پوه سوي دي، د دوی اسلامیت ورته معلوم سوی ده، د دوی غیرت او د دوی هغه هر څه دوی ته واضحه سوي دي. زه راځم دې ته چې د هند او د پاکستان جنگ نو داسې وبوله چې د دوو کفارو نظامونو، البته ولس یې نه ښایم، ولسونه په هندوستان کې مسلمان سته دي او په پاکستان کې مسلمان سته دي. موږ داسې وایو چې دوه کافر سره اخته دي او هغه یو کافر چې د هغه مطلق کافر ده او دغه یو چې ده دا منافق دي. دا د اسلام په نوم باندې کافر سوي دي، د اسلام په نوم باندې دلته خلکو ته وایي چې مسلمان خو اصل کې منافقین دي او مسلمانان نه دي. نو دا جنگ چې ده دا ډېر خوندور جنگ ده پاچا صاحب، دا ډېر خوندور جنگ ده. خو فکر نه کوم چې دا جنگ د سره وکوي، ځکه دا خلک د دې دواړه یو شی دي، دواړه یو فکر لري، یو سوچ لري. چا مسلمانانو ته جوړ کړی، خو مسلمانان باید ډېر بیداره سي، مسلمانان باید ډیر سوچ او فکر وکوي او په دغسې وخت کې باید ځانونه یو طرف ته کې پرېږده چې یارې دوی جنګ سره وکوي. خو که دا جنګ وسي، زه فکر نه کوم چې دا جنګ دی دوی وکوي. دوی یوازې غواړي چې په دغه شکل سره پاکستان بیا خپلې بعضې ګټې دي پاچا صاحب. زه چې فکر کومه یو خو دلته د افغانستان ځینې د بیا رغونې او د پرمختګ کارونه او ځینې پروژې په پاکستان کې تیریږي چې هندوستان سره وصل کیږي. نو دغه بعضې مسایل دي، زه فکر کوم چې د دې لپاره هم دی دغه جنجالونه راپورته کوي چې د دې مخنیوی وسي. او بل د دې لپاره چې د پښتانه او بلوچ اوس ډېر ورته په غوسه دي، دی به کوشش کوي چې په دغه رقم د دوی دغه ډېر هغسې نفرت چې ترېنه راغلی ده، دا د اسلام په نوم یو څه را کمزوری کړي چې ولا موږ خو له کفارو سره جنگ ده او هندوانو سره مو جنگ ده. نو دغه دوه مسایل دي پکې، البته دا زما خپل نظر ده. خو زه په ټولو مسلمانانو بالخصوص د پاکستان په مسلمانانو دا غږ کوم په والله بالله چې دواړه کفار دي، دواړه کفار دي. هم د پاکستان نظام کافر ده او هم هندوان کفار دي. خو هندوانو کې دا یو شرف سته ده چې هغلته د دیوبند دارالعلوم نه ده راچپه کړی، هغلته مساجد نه دي کړي. که یې چپه کړي مې هغه مسلمانانو یې په نره په میړانه ورته درېدلي دي. په پاکستان کې مسلمان ورته درېدلی هم نسي. لال مسجد شهید کو، په لسګونو په سلګونو مساجد نور بمبار کړل، علما یې په مساجدو کې په بمونو والوځول. مسلمانان ښځې اوس هم په زندانو کې پرتې دي، د بلوچو خویندو مسلمانو خویندو ګریوانو ته لاس ور واچاوه. دغسې کفار په دې اوس نړۍ کې یوازې اسرائیل دي، نور نسته.
دغسې خلک لکه د پاکستان د اوسنی نظام دا یوازې دغه اسرائیل چې په فلسطین کې کوم ظلم کوي د دوی مقابل یوازې همغه اسرائیل دی. نور داسې کافر هم په نړۍ کې بل نسته چې دومره ظالمان وي. دا دومره ظالمان دي. دا به الله شرموي. دا که نن له هندوستان سره یې که له هر چا سره یې که نه د الله قهر به پې باندې راځي. تاسې وګورئ، تاسې به د دې ننداره کوئ. ما څو میاشتې مخکې ویلي چې پاکستان به ختمیږي، پاکستان به راچپه کیږي، د پاکستان نوم به ورکیږي، ځکه دا ظالمان دي. څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله ظالمانو ته وخت نه ورکوي، وخت ورکي یو څه وخت، خو بیا الله ورباندې داسې یو څوک راولي چې د ظالمانو جرړه ور ختمه کړي. انشاءالله د دوی جرړه به ختمیږي، انشاءالله د پاکستان نوم به د نقشې نه ختمیږي. نور به داسې یو منافق مرګ موږ دلته نه لرو چې د اسلام په نوم باندې مسلمانان وځوروي، مسلمانانو سره ظلم وکړي. دلته د اسلام او د کفر خبره نسته. مسلمانان الحمدلله په امن دي، مسلمانانو ته انشاءالله هیڅ خطر نسته. د دوو کفارو ترمنځ جنجال راپورته سوی ده. هغه طرف ته مسلمانان قرباني کوي او دې طرف ته کوي. دغه پرېږده چې دا خلک سره جنگ سره وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دوی د جنگ وکوي. دواړه دومره غیرتي نه دي. خو که چیرې جنگ سو بیا په مسلمانانو غږ کوم، که مسلمانان وی واقعي په والله چې څوک په دې نوم ورسي چې ولا د پاکستان له هندو سره جنگ ده، په والله که د مرګ سم سي، په والله بالله د تا مرګ به خراب وي چې ته د دغه ظالم ملاتړ وکړې. پرېږده چې دا ظالم کمزوری سي، دغه ظالم باندې راپورته سي او په همدغه کمزوري نه استفاده وکړي، دا راچپه کوي، اسلامي نظام حاکم کوي. په خپل ملک کې داسې خلک راولي چې عدالت در سره وکوي، انصاف درکړي، تباهي بربادي، نورم تباه کوي، نورم بربادوي. نو هیله مې دغه ده د ټول پښتونخوا له پښتنو نه د ما دا هیله ده، له بلوچ ورونو نه. بلوچ خو انشاءالله هغه خو پیژني، هغه خو هسې هم نه ورسره. خو په دې پښتنو کې مذبذبین شته دي، ځینې دغسې خلک شته دي چې اوس هم پاکستان وایي او شرم نه لري، حیا نه لري. د دوی په مخ کې د خلکو ښځې بې عزته کېږي، د دوی په مخ کې د دوی په کورو باندې ورننوځي او دوی ټیټ سرونه ورته نیولي دي. خو والله بالله چې اوس غیرت ونه کوي، اوس همت ونه کوي، بیا تاسې ته مرګ ډېر بهتر ده چې تر دې مردار سئ مړه سئ، بیا مرګ ډېر درته بهتر ده. او یا کاله کېږي همدغه پاکستان په تاسې ظلم کوي. هندو په تا څه ظلم کړی ده؟ هندوستان له تا سره څه کړي دي؟ خو دا اوس د په زرګونو پاکستانیان هملته په هندوستان کې کار کوه، ویزې یې ټولې ور کنسل کړلې، ټولې درته راوشړل پاکستان ته. د تا پاکستان ته یو مهاجر درغلی ده، دلته د تا په ملک کې مهاجر پروت و، ډوډۍ هم ځان ته خپل په زحمت پیدا کوله، هر څه یې کول، پیسې یې درکولې، څومره دې بې عزته کړل. مسلمانان هم داسې وي، مسلمان داسې کوي. هندوستان په هغه حالات کې چې خلک دې ورته مړه کړي دي، هندوان هم دي، صرف هغه ویزې ور کنسل کړلې او په تیاره کې کېنول چې لاړ شئ، نه یې د چا عزت ته لاس ور واچوه، نه چا ته بده خبره وکوله. کافر هم ده، هندو هم ده. تا څه وکړل؟ د تا نظام څه وکړل؟ آیا تا دومره غیرت نه درلود چې په دې مهاجرو د غیرت کړی وای؟ تا دومره غیرت نه درلود چې په دغه مسلمانو ښځو، په دغه سپینګیرو، په دې ماشومانو چې ستا په څنګ کې بې عزته کول، له کورو رایستل، په تا کې دومره غیرت نه و چې تا دا غیرت کړی و؟ په والله بالله اخري خبره کومه او څه چې وایم، ګورئ زه پټ نه وایم، دا ټوله دنیا مې پیژني. په والله بالله د پاکستان حکومته چې انتقام مې د یو افغان درنه اخیستی نه وي، د یو افغان دا یاد ساتئ، دا هیر نه کوي چې تاسې وایئ چې ولا خبره ختمه سوه. د موږ د نظام پالیسي، هغه خپله پالیسي، هغه نظام ده، هغه باندې موږ کار نه لرو. خو په والله بالله چې انتقام درنه وانخلو، د هر افغان د اوښکې، د یوې اوښکې انتقام به له تاسې نه اخلو. انشاءالله دا په یاد لرئ، پرېږدومه نه. اوس هم وخت راغلی ده او پاچا صاحب په تاسې غږ کوم، په هغه مشرانو چې هغوی واقعي داسې خلک دي چې خلک پرې راټولیږي، بېطرفه دي. دا خلک چې نن د افغانستان په لانجو کې ځانونه اخته کوي، دا په والله بالله پاچا صاحب دا د عیسی ګوډاګیان دي. نن د دې وخت نه ده چې موږ په داخلي موضوعاتو باندې وغږیږو. افغانستان له موږ نه چا نه ده وړی، سیاست له موږ نه چا نه ده وړی، ارګ له موږ نه چا نه ده وړی، چوکۍ او وزارتونه له موږ نه چا نه دي وړي. یا نن یا سبا که ډېر د چوکۍ وږي وي، رابسي همدغه چوکۍ، همدغه قدرت ته. نن د دې وخته هر افغان باید ځان ثابت کړي. بیا به دا خبرې نه کوئ، د غیرت خبرې چې او پاکستان. نن د وار ده،
د جنگ حاجت هم نسته درته د جنگ ضرورت هم نسته نرسه په میډیا کې راووځه نرسه نر غوندې تبلیغات وکوه نرسه د دغه پښتنو چې تر اوسه لا ویده دي دا راویښ که په دې غوږ کې ورچغې که چې بیا د کشمیر او د ازادۍ او دا خبرې بیا ونه کوي اول خپله ازادي واخله اول د خپل ناموس نه دفاع وکوه اول د خپلې خاورې نه دفاع وکوه اول له خپل کور نه دفاع وکوه د کشمیر خبرې اوس مه کوه کشمیر پرېږده کشمیریان لکه نران کلونه کیږي چې هغلته دواړه طرفو سره مقابله کوي نو مننه پاچا صاحب خبرې ډېرې زیاتې الله د ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دغه د دوو کفارو جنگ ده او هندوستان چې دغه انشاءالله کافر ده خو چاته زیان نه رسوي نه چاته تر اوسه زیان رسولی خو د دغو منافقینو زیان ډېر زیات ده اسلام ته د موږ د دغه اوسني نظام دښمن هندوستان نه ده امریکا یې دښمن و اوس دښمن نه ده امریکا اوس نه غواړي چې دا خو پاکستان غواړي چې دا نظام چپه سي په والله بالله سبا ته غواړي چې د دې نظام مشران هم بې عزته سي او دا نظام هم چپه سي او افغانستان بیرته همغه جنګو او همغه حالات ته لاړ سي بل هیڅوک نه غواړي په دنیا کې نور ټول د موږ دوستان دي که کفار دي که هر څوک دي د موږ سره تعامل غواړي د موږ سره دوستي غواړي د موږ سره امن غواړي له موږ سره صلح غواړي خو دغه منافقین دا خبیثان داسې دلته ناست دي هغه ملا یې پګړۍ په سر ایښې ده میره دشمن افغانستان ہے دې نه یې زده کوي د افغانستان علماو بزدله خلک زه درته وایم چې بزدلي کوي د دغو نه یې زده کوي په والله چې د تقي عثماني هم دغه فکر ده په والله بالله د مولانا فضل الرحمن هم دغه فکر ده په والله بالله که د پاکستان پوج دومره ظلم له افغانانو سره کړي لکه دا خلک یې چې کوي چیرته ده د دې فضل الرحمن ایمان او غیرت چې د ما مهاجرې خویندې راته وژړولې د ما مهاجرې خویندې بې عزته کړلې د ما مهاجرین یې لوڅ لپړ له خپلو کورونه راوایستل په دې خېټو کې په دې کې دومره غیرت او ایمان نسو را پیدا چې د جهاد اعلان کړی وای چې دوی مقابله کړې وای چې په یو مسلمانه خور په تا کې غیرت نه را پیدا کیږي او هغه هم د داسې یو چا ناموس چې د هغې پلار شهید سوی ده د هغې ورور شهید سوی ده هغوی په اسلام قرباني ورکړې ده د داسې یو چا ناموس ته د پاکستان مرتد پوځ لاس ورچوي او خېټو فضل الرحمن تش په نوم تقي عثماني کتابونه یې پشا کړي دي کتابونه خو الله جل جلاله د داسې علماو مثال د خرو ورکړی داسې کتابونه په شا کې یو عمل نه ورباندې کوي ایمان پکې نه وي وجدان پکې نه وي غیرت پکې نه وي په والله بالله تاسې ته به الله سزا درکوي چې موږ افغانان یې در نه کړو د الله له سزا نه په والله که خلاص سئ نور د دې خبرې نسته چې اسلام ده و اسلام ده د ما مجاهدې خویندې بې عزته کړي دي د ما هغه خویندې چې د هجرت یې کړی و په ډېره سختۍ په ډېر زحمت په خیمو کې په ګرمۍ کې هلته دومره یو کورګی ځان ته جوړ کړی و یو څه سامان او وسایل یې پیدا کړي وو هغه یې ترېنه واخیستل دا اسرائیل دي دا مسلمان نه دي دا منافقین دي د دې په وړاندې جهاد فرض عین ده چې هر مسلمان یې نه کوي په والله هغه بزدل ده هغه بزدل ده دا ثقافت مات کوي د ویرې ثقافت مات کوي له الله نه وډار سئ ډارېږئ مه موږ هم همداسې انسانان یو موږ هم همدغسې خلک یو مرګ یو وارې راځي مرګ تاسې ته سل وارې نه راځي چې سل وارې به تاسې ته مرګ راځي مننه پاچا صاحب بخښنه غواړم الله دې ډېر عمر درکړي ستا غونده کې مولوي صاحبان ستا غونده کې افغانان هغه د ټولو افغانانو د زړه خبره دې وکړي مولوي صاحب الله دې زر کلن که او ستا غونده کې اشخاص چې وي انشاءالله چې د لوی افغانستان ارمان به د خیره پوره شي او زه خو داسې خوب وینم چې داسې کار به کېږي چې وروره لکه خوب چیني داسې به انشاءالله دا لوی افغانستان جوړېږي او الله دې موږ ستاسې په ژوندونې وښیي ډېره مننه مولوي صاحب همیشه ویاړ افتخار په تا وانې که ستا غوندې کې اشخاص وانې ملي فکر والا ملي سوچ والا چې هغه حق ته حق وایي هغه او ناحق ته ناحق وایي نو ستا غونده کې خلکو ته ضرورت دی چې دلته په میډیا راشي ستاسې ضرورت ډېر زیات دی لکه مولایان صاحبان چې دي تاسې په دین پوهېږئ په اسلام پوهېږئ د هغې د دغه نه ورته حواله ورکوئ چې ته څنګه یو رقم ته خبره کوې منافقینو ته یو دغه ورکوې د هغې په مذهب باندې پوهېږئ ډېره مننه مولوي صاحب